شپږم د عکس جوړول. چټ جی پی ټي موږ ته هر قسم عکس جوړولی شي چې موږ یې خط ورته ولیکو چې داسې عکس راته جوړ کړه، نو یا ورته ووایو چې داسې عکس راته جوړ کړه، نو دی موږ ته راته جوړوي. هغه په لیکلو او که په خبرو کولو چې خبرې ورته وکړي. په پښتو خبره ده یم پوهېږي، اوس زه ورته وایم چټ جی پی ټي ماته د یو ښکلي کمپیوټر عکس راته جوړ کړه چې هغه پر میز باندې پروت وي او ډېر ښکلی کمپیوټر یې د نوې ټکنالوژي کمپیوټر یې د هغه ښایسته عکس راته جوړ کړه. دا دی موږ ته د ښایسته کمپیوټر عکس راته جوړ کړي، مال پر میز باندې پروت وي، نو هغه رقم راته جوړ کړي. اووم کار دا دی چې په دغه عکس کې ته ایډیټ کولی شي. ورته ووایه چې د دغه عکس بیکګراونډ بدل کړه، بل شی ور بدل کړه، نو هغه راسه په دغه ایډیټ بټن باندې کلیک وکړه، نو بیا هر څه چې تا ویله بدل یې کړه، اته یې تا ته بدلولی شي. چټ جی پی ټي دغه ډیسکټاپ کمپیوټر چې دی په لیپټاپ کمپیوټر راته واړوه چې لیپټاپ کمپیوټر ورڅخه جوړ شي، او د دې شالي چې دی دغه خونې شالي چې دی هغه باید روښانه رنګ وي، په زړه پورې وي. نو اوس موږ چټ جی پی ټي ته چې دا حکم وکړي او دی موږ ته زموږ د حکم مطابق هغه څه راته جوړوي. نو اوس دا دی په عکس کې تغییر راته راوستی. ما ورته وویل چې دغه کمپیوټر چې و دغه کمپیوټر دا ډیسکټاپ دی، نو ورته ویل چې په لیپټاپ یې راته واړه او د ده بیکګراونډ راته بدل کړه، روښانه په زړه پورې بیکګراونډ دی. هغه چې و دی ډېر شودار نه، خو دغه د ژېړ رنګ والا چې دی ډېر شودار بیکګراونډ یې راته جوړ کړي. نو دا شو د چټ جی پی ټي اووم کار چې په دغه موجوده عکس کې ته ایډیټ راوستلی شي. اتم کار دا دی چې ته چټ جی پی ټي ته یو پی ډي اف فایل ورپورته کړې یا یو بل فایل ورته پورته کړې، ورډ فایل ورته پورته کړې او دغه راته تحلیل کړه په دې کې څه لیکلي دي او دغه راته خلاصې کړه په هره ژبه یې دغه ترجمه درته کولی شي. نو زه راځم یو فایل ورته راپورته کوم، نو د دغه جمع علامت باندې کلیک کوم، فایل ته به راسم. دریم دا نه دی اپلوډ فایل به کلیک وکړې، را به سي دغه انګلیسي لغتونه دا ما یو فایل او پی ډي اف فایل دی، کتاب دی ما را ډاونلوډ کړی دی. زه ورته وایم چې دا د څه په اړه دی. چټ جی پی ټي دا کتاب د څه په اړه دی او معلومات راکړه دا د څه دپاره کارېږي کتاب، او دا مطالعه او خلاصه یې راته بیان کړه. نو چټ جی پی ټي به موږ ته د دا کتاب په اړه معلومات راکړي، دا پی ډي اف فایل چې ما ورته پورته کړي او دی به د دا خلاصه راته بیان کړي. نو دا د دې کتاب په اړه معلومات راکړه. دا کتاب د انګلیسي لغتونو انګلیش وکابلري په اړه دی او د انګلیسي نه پښتو انګلیش ټو پښتو ژباړې لپاره جوړ شوی دی. د کتاب نوم په پیل کې انګلیش ټو پښتو وکابلري ښودل شوی او لیکوال یې ډاکټر نظرګل ګلابزی دی. دا کتاب په اړه ټول معلومات راکړل. لنډه خبره دا خلاصه ده د کتاب لنډه خلاصه. په کتاب کې ډېر انګلیسي لغتونه له پښتو معناو سره لیکل شوي دي، د بېلګې په ډول د بدن غړي لکه هیر هینډز آی هیډ، د کورنۍ غړي لکه سیسټر فادر مدر سن، او د ورځني ژوند لغتونه لکه بوک کار سکول ټیچر سټډي شامل دي. نو دا څو دا کتاب پاک معلومات راکړي چې مصنف یې څوک دی او چا جوړ کړی دی او خلاصه یې راته بیان کړه، دا کتاب هدف یې راته بیان کړي. نو دا د چټ جی پی ټي اتم کار شو. نهم کار یې دا دی دی تا ته چارټ یا ګراف درته ښوولی شي. مثال یو څو نفره په امتحان کې کامیابه شوي دي، دوه درې نفره دي. مثال یو نفر چې دی هغه 95 نمبر یې وړي دي، بل نفر 80 نمبر یې وړي دي او بل نفر 40 نمبر یې وړي دي په امتحان کې. نو ته دا د ګراف د چارټ په شکل راته وښوه، هغه نو ورته ولیکه چټ جی پی ټي زما درې ملګري دي په امتحان کې کامیابه شوي دي، یو نفر 90 نمبر یې وړي دي، بل نفر 80 نمبر یې وړي دي او بل نفر 40 نمبر یې وړي دي. نو دا ماته د ګراف په شکل راته جوړ کړه، د چارټ په شکل راته جوړ کړه. جی پی ټي ته چې دا د زموږ په پښتو باندې ډېره پوهېږي، اوس دا د ګراف راته جوړ کړي. دا ګراف دی، مثال یو نفر 90 نمبر وړي دي، بل نفر 80 نمبر، یو نفر 40. د ګراف په شکل، د چارټ په شکل راته جوړ کړي، ته چارټ وایي. لسم کار یې دا دی د چټ جی پی ټي چې د ریاضي سوالونه راته حلولی شي. هر کوم ریاضي سوال چې ورکړي ته حلوي، د ریاضي یو مضمون چې ستا نه زده نو دی هغه تا ته بیانولی شي. مثال په توګه زه ورته وایم چټ جی پی ټي ماته د جمع او تفریق او ضرب او تقسیم تعریف راته وکړه او دا په ورځني ژوند کې په کومو ځایونو کې کارېږي او د مثالو سره یې راته بیان کړه. نو اوس دا د جواب یې راکړي. هو بالکل دلته د جمع، تفریق، ضرب او تقسیم ساده تعریفونه په ورځني ژوند کې د هغوی کارونه او مثالونه درته بیانوم. اول جمع تعریف د دوه یا څو عددونو یو ځای کول ته جمع وایي. مثال د یو دوه سره یو ځای کې 15. په ورځني ژوند کې که ستا سره 3 مڼې وي او ملګري دې 2 نورې مڼې درکړي نو ټولې مڼې به دې 15 وي. دوم تفریق تعریف یې دا دی له یو عدد څخه د بل عدد کمول ته تفریق وایي. مثال د لسو څخه 4 منفي کې 6 دانې پاتېږي. په ورځني ژوند کې که 10 افغانۍ لري او 4 افغانۍ مصرف کړې نو 6 افغانۍ به درسره پاتې شي. دریم ضرب تعریف د یو عدد د څو ځله تکراري جمع کولو لنډه لاره ضرب بلل کېږي، یعنې یو عدد چې څو واره جمع کړې، یو عدد څو واره تکراري جمع کړې درته ضرب وایي. مثال لکه 4 چې دی 3 واره ضرب کړه یا 3 4 واره ضرب کړه 12 راځي، یعنې 4 یعنې اوس دا 4 چې دی موږ 3 واره ضرب کړو، یعنې دا 4 چې موږ دی مساوي 3 واره د جمع راوړله نو 4 12 راغلی. ورځني ژوند کې که د 4 کتابونو بیه هر یو 40 افغانۍ وي نو د ټولو بیه به 40 افغانۍ، 4 کتابه په 10 افغانۍ بني. او څلورم تقسیم تعریف د یو شی عدد په مساوي برخو ویشل ته تقسیم وایي. نو اوس تقسیم 12 عدد دې په درو نه پورې تقسیم کړه، 12 روپۍ په درو تقسیم کړه 4 رسېږي. په ورځني ژوند کې که 12 مڼې په درو ماشومانو مساوي وویشل سي هر ماشوم ته باید 4 مڼې ورسېږي. نو دا د چټ جی پي ټي لسم کار شو.